دا د خوست ښار مرکزی برخه ده. همدغه ساحه چې د ښار لومړی او درېمه ناحیه کیږي د خوست ښاروالي ریاست له لوري د 1.5 میلیونه افغانیو په لګښت سره پکې په اساسي ډول د 1 کیلومتر سړک چې په 2 لینونو کې به جوړ شي د پخولو چارې پیل شولې. د یاد ریاست ښاروال حافظ عبدالرشید عمري چې د دغه پروژې د چارو ارزونه یې لنږدې کوله وویل ښاروالي ریاست د ښار ښکلا پراختیا ګڼې ګوڼې ختمولو او اوسیدونکو ته یې د سهولتونو او امکاناتو برابرولو ته ژمنه ده او هڅه کوي چې لا ډېرې ټولګټې پروژې په لوړ کیفیت سره پلي کړي. دغه تقریبا ټول چې دا 1 کیلومتر ته رسیږي او قیمت 1.5 میلیونه دی چې ان شاء الله ته مې امید دی چې کم وخت کې به د خوست بڼه بدلیږي او دا چې جوړول خامخا تقریبا وخت نسی او لږ وخت به نسی او لږ وخت سره به ان شاء الله د خوست بڼه موږ بدلو. خوست میشتو ته به ان شاء الله اقتصاد قوي کوو، ښاري نظم او مشکلات ته اسانتیاوې به ترمنځته کوو. ښاریانو د ښاروالي ریاست له لوري تر سره کیدونکې پروژې د ښار ښکلا پراختیا او ګڼې ګوڼې ختمولو برخه کې ګټورې یادې کړې او په وینا یې چې د پروژو په تطبیق سره یې ګڼ شمېر ستونزې هوارې شوي دي. د چې په ښار کې ډیره ګڼه ګوڼه ده نو دغه سړک د خلکو سهولتونه او د خلکو ډیره اسانتیاوې رامنځته کوي نو موږ هم د ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله یو نو قراردادي نه ډېر خوشحاله یو واقعا ډېر ښه کیفیت سره کار کوي. یو خو ولس ته د کار زمینه برابرېږي او بل هم وطن د جوړېدو په خوا روان ده نو ډېر مننه له حکومته کوو چې نور هم داسې کارونه راته وکړي چې مثال که سړکونه یې که نور دغسې پلچکې که بل شی چې مثال کار راته وشي. د یادې پروژې تطبیق کوونکي شرکت مسؤلینو د ښاروالي ریاست او خلکو ته ډاډ ورکړ چې کیفیت ته به جدي پاملرنه کوي. خوست میشتو ته دغه ته ډاډ ورکوم چې د ساخ پل پروژې یا راتلونکې پروژې به انشاءالله ډېر باکیفیته وي. کوم رقم کورونه روان دي په خوست کې دا ډېر ښه کورونه دي. یو خو خال کې مصروف دي، میکسره مزدورون دي، انجینرون دي، ډریورون دي. د یادولو وړ ده چې خوست ښاروالي مسؤلینو زیاته کړه سږنی کال به د 250 میلیونه افغانیو په لګښت سره 10 لویې یا وړې پروژې پلي کړي او راتلونکی کال پلان لري تر څو 40 پروژې په بیلابیلو برخو کې پلي کړي.